وي دي بني اسرائیلو کې زمیدار سره زمیدار الله رب العالمین ولړې راخسته خزه ور کړې و حسن برابر او قابلیت برابر وي بیا دغه کلی کې یو کنجر غوندې الکو چې خسته مو مالدار مو وي اگر د خزر حسن متاثر شي یو بوډه تیار کړ دیتا چې تو ورشو د خزه ته وایا چې تاسو زمیدار او بدصورت سره د پنیکا باندې اغسته دي نو څه پیسې شته نه حسن شته زما غوندې سړی واله تاله به زه د ریخمو کپړې کوم تاله به زه غلام او نوکر ونیسم تاله به زه دا وکم دا به وکم وایي دا بوډۍ چې لاړه یوه ورځ لاړه په دویمه ورځ ولې څه پیسې ورکړي دي ښځه ظالمه هم د دې بوډۍ شکار شوله د دې شیطانۍ چې هلکه دا خو به دا بوډا زمیندار به پرېږدم او چې دا خان مې واغسته پیسې به م ډېرې او خوراک به م ډېرې او نوکران به م ډېرې مزې به نو وایي دی یو شپه دا زمیندار راغی کور ته دې ښځه ولې سم روډۍ روانه رسته نه ولې بستره جوړوله تندی مو ته وټه کړې دې زمیندار ورته وویل چې دا څه حالات دي ستا تا کې خو سړیتوب و تا کې خو خدمت و دا په تا څه وشو دې ښځې ورته وویل چې صاحبه زما او ستا ژوند به ګران بس ما له طلاق اوس دا بوډۍ په بل طرف تیاره کړې ده او هغې ویل چېره ما سره نه خوشحاله به زما هم دغه وس کېږي چې ته طلاقه کړله خو چې کله دې دغه مالدار هلک په نکاح باندې واغسته دا مالدار وایي الله رب العالمین یو کن فیکون ذات دی بني اسرائیلو واقعه د هغه موسی علیه السلام د امت وی دا الله رب العالمین په سترګو باندې ړوند کو او چې لاس یې ښځې له ور وړو هغه لاس الله رب العالمین شل کو ګونګم شو ړوندم شو شلم شو وی هغه وخت یو پیغمبر هغه له راله چېرې موږ باندې اچانک دا د شپې دا کار وشو هغه پیغمبر وی الله رب العالمین ته سوال وکړو چې الله العالمین دې ولې دا سزا په څه ورکړې ده وی الله ورته وفرمایل چې دا ظالم سړی دی دا ښځه دی او زمیندار مسلمان کس و ده د خپلې مالدارۍ او د خپلو پیسو نه غلط مقصد واغسته او د یو غریب سړي ښځه د نکاح نه ازاده کړه او دا د خپلو خواهشاتو پوره کولو دپاره دا کار وی دله مې سزا ورکړه ګوډ مې شل مې م کو ړوند مې م کو ړوند مې م کو دا سزا و دې وجې نه الله موږ دله ورکړه